که چیرته تاسو هم آیفون موبایل نه لرئ نو باید دا سیټینګ پکې ترسره کړئ. د دې سیټینګ د زده کړې لپاره راځو لومړی سیټینګ ته. په سیټینګ کې لاندې راځو او په دې سکرین ټایم باندې کلیک کوو. لاندې راځو او په کانټینټ اند پرایوسي باندې کلیک کوو او دلته لاندې راځو پاسکوډ چینجز به په ډونټ الو باندې کلیک کړئ او اکاونټ چینجز به هم ډونټ الو کړئ. د دې څخه به وروسته راسئ لږ سکرین ټایم سیټینګ کې یو پاسکوډ به تاسې ورکړئ او کله مو چې دا پاسکوډ ورکړ له دې څخه وروسته به د تاسو که چیرته د تاسو تلیفون چاته په لاس ورځي نو په اپل آی ډي کې به مو تغییرات نشي راوستلی. که چیرته غواړئ چې په اپل آی ډي کې د تاسو تغییرات راوړي نو لومړی به هغه پاسکوډ ته ضرورت لري. نو دا زموږ د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. زموږ د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فالو کړئ تر څو زموږ له نوو ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.